بسم الله الرحمن الرحیم. کله مو په ذهن کې دا خبر راغلی ده چې که زما د اعمالو او ګناهونو په اړه هر څه په تقدیر کې لیکل شوي وي، نو بیا ولې الله عز وجل ما د ګناهونو په وجه جهنم ته بیایي؟ یا په بل عبارت، که زما تقدیر 50,000 کاله مخکې د کائناتو د پیدایش نه لیکل شوي وي، نو سزا او جزا بیا د څه دپاره؟ دا او د سره ډېر نور معلومات په دې ویډیو کې دي. تر پایه مو ملتیا وکړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک او شیر یې ضرور کړئ. السلام علیکم. زما نوم عبدالفتاح اکبري دی او زه په اسلامي او جنرال معلوماتو پسې ریسرچ کوم او بیا یې په دې یوټیوب چینل خپروم د دې دپاره چې د خلکو په اسانۍ د لاسرسۍ وړ وګرځي. نو که تاسې ځان ته یو معلوماتي سرچینه پیدا کول غواړئ نو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو خپلې موضوع ته. په تېره ویډیو کې مونږ د کائناتو د پیدایش په اړه خبرې کړې وې او داسې مو ویلي وو چې د کائناتو د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله عز وجل یو قلم پیدا کړ او هغه ته یې امر وکړ چې تقدیر ولیکه، او په هغه کې د انسانانو په اړه ټولې خبرې ذکر شوي. یعنې په دې معنا چې زما او ستا په اړه هر څه لیکل شوي، لکه زمونږ رزق، زمونږ عمر، زمونږ اعمال، زمونږ ګناهونه، زمونږ نیکیانې، زمونږ هر څه. یعنې اوس راځو دې خبرې ته، دا چې زمونږ ګناهونه او نیکیانې د کائناتو د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې لیکل شوي، نو بیا ولې مونږ په ګناهونو باندې جهنم ته ځو؟ دلیل یې تاسو ته وایم، ویډیو تر پایه وګورئ. دلیل یې دا دی، د تقدیر دا د الله عز وجل علم دی. یعنې په دې معنا چې د الله قدرت او علم په هغه اندازه دی چې یو مخلوق لا ډېر په میلیاردونو کاله وروسته پیدا کیږي او هغه څه کوي، د هغه په اړه الله عز وجل ډېر مخکې علم درلود. او دا تقدیر په دې معنا نه دی چې که موږ ته په تقدیر کې څه لیکل شوي نو موږ مجبور او مکلف یو چې هغه کار به کوو. نه، داسې نه ده. یعنې په تقدیر کې په لیکل شوي مواردو باندې موږ مجبور نه یو چې ویې کړو، بلکې دا خو د الله علم دی چې موږ نن کوم کار کوو هغه پرې په میلیاردونو کاله مخکې خبر وو. زما په خیال ما تاسې صحیح پوه کولی ونه شوئ. راځئ یو دنیوي مثال تاسو ته درکړم. که په یو لاره باندې یو شخص روان وي او تا ته معلومات دي چې په دغه لاره باندې مشکلات دي، خطرونه دي، کندې دي، داسې څیزونه دي چې د انسان د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، او ته هغه انسان منع کړې او ورته ووایې چې په دې لاره مه ځه چې ته د مشکلاتو سره مخامخ کیږي یا هلاک کیږي، او هغه بیا هم لاړ شي، نو ملامت څوک دی؟ آیا تاسې ملامت یاست؟ نه. دغسې دا د تقدیر مسله هم ده. الله عز وجل موږ ته ښه او بده لاره د رسولانو په رالیږلو ښودلې، او بیا هم الله عز وجل ته معلومه ده چې موږ او تاسې یا په دې لاره ځو یا نه ځو. نو که په نیکه او سمه مستقیمه لاره موږ ځو نو هم الله عز وجل ته معلومه ده، او په میلیاردونو کاله مخکې معلومه وه، او که نه ځو نو هم معلومه ده. خلاصه دا چې تقدیر د الله علم او قدرت دی. په څه شي؟
په هر هغه عمل چې واقع کیږي. نن که واقع کیږي هغه پرې په میلیاردونو کاله مخکې عالم او په دې باندې مونږ نه یو مکلف شوي چې څه په تقدیر کې دي دا مونږ وکړو. او بله دا چې بیا تقدیر مونږ ته قابل د تغییر دی په دعا او بعضې نورو اعمالو باندې. دا په دې معنا چې مونږ مکلف نه یو په دې خبرو باندې چې څه په تقدیر کې لیکل شوي. دا خو د الله علم دی چې د ځان سره یې لیکلی دی او دا په میلیاردونو کاله مخکې لیکل شوی او مونږ چې څه نن کوو ټول لیکل شوي خو مکلف پرې باندې نه یو. امید دی چې په دغه موضوع ما تاسو صحیح پوه کړي اوسئ. نو که بیا هم په دې مسله باندې ستاسو ذهن صحیح کلاو شوي نه وي نو کمنټ وکوئ. زه انشاءالله حاضر یم چې په دې باره کې تاسو ته نور تفصیل په شخصي اړیکو یا په ټلیفون وغیره باندې تاسو ته درکړم او تاسو دا ذهن کلاو کړم. امید دی چې انشاءالله دا به تاسو ته یو څه فایده مند وي. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ او تر بل ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.